د اواز د خیبر کمرخیل د بیټولنې ګرانو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نن درته یو ځل بیا تاسو ته د یو نوي کلام سره مخاطب یم. هیله لرم چې د تاسو د خوښې وړ وګرځېږي. نو نن ملګرو زه سره د ښاغلي طوفاني افریدي کلام شریکوم. امید لرم چې د تاسو د خوښې وړ به وګرځېږي. د ټولو مینهوالو ته، مسافرو ته ډالۍ وي، خصوصا د اواز د خیبر کمرخیل د بیټونو څومره مینهوال دي، څومره مسافر دي، او بیا د طوفاني افریدي ته خصوصا ډالۍ وي. نو کلام څه په دا ډول باندې دی. طوفاني صاحب لیکي چې ته به مرې، هغه به مري او زه به مرم. ته به مرې، هغه به مري او زه به مرم. ډېر راسره فکر دی په څه به مرم. ته به مرې، هغه به مري او زه به مرم. ډېر راسره فکر دی په څه به مرم. تل تر تله نشته په دنیا ژوندون. تر تر تله نشته په دنیا ژوندون. داسې ګوره مه وایه چې نه به مرم. ډېر راسره فکر دی په څه به مرم. ما ته کلمه لا اله تېره کړه، ما ته کلمه لا اله تېره کړه. راشه کنه بې ایمانه وبه مرم. ته به مرې، هغه به مري او زه به مرم. ډېر راسره فکر دی په څه به مرم. ځکه راته ټول بېدینه یو دي نن. ځکه راته ټول بېدینه یو دي نن. زه پروت یم غافله په کاله به مرم. ته به مرې، هغه به مري او زه به مرم. ډېر راسره فکر دی په څه به مرم. بې اعلانه جنګ دی که پوهېږې ته. بې اعلانه جنګ دی که پوهېږې ته. ویښ نه یم له خوب نه له وده به مرم. ویښ نه یم له خوب نه له وده به مرم. ته به مرې، هغه به مري او زه به مرم. ډېر راسره فکر دی په څه به مرم. مرګ خو په دنیا کې دوهم ځل نه راځي. مرګ خو په دنیا کې دوهم ځل نه راځي. کوم چې رب لیکلی په هغه به مرم. ته به مرې، هغه به مري او زه به مرم. ډېر راسره فکر دی په څه به مرم. اوس هم طوفاني چې جهاد نه کوي. اوس هم طوفاني چې جهاد نه کوي. باندې غلامي په زندانه به مرم. ډېر راسره فکر دی په څه به مرم. اوس هم طوفاني چې جهاد نه کوي. اوس هم طوفاني چې جهاد نه کوي. باندې غلامي په زندانه به مرم. ډېر راسره فکر دی په څه به مرم. ته به مرې، هغه به مري او زه به مرم. ډېر راسره فکر دی په څه به مرم. نو ټولو مینهوالو ته ډالۍ وي، او زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب و. اواز د خیبر کمرخیل د بیټولنه چینل او د فیسبوک پیج در سره لایک او فالو کړو. لایک او فالو یې کړو. نو د تاسو د توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د الله په امان. प्यारे दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़ द खैबर कमरखैल अदबी टोनला ज़रूर सब्सक्राइब करें.